د ویجاړۍ نن سهار له شدید ورخ وروسته سیلابونو رامنځته کړي دي. د مرکز اسداباد په ګډون ګڼو نورو ولسوالیو کې هم سیلابونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولي دي. سهار چې دا کم باران وشو سیلابونه راغله، په دې کې جمله 5 کسه پکې تلفات اوښتي چې مړه شوي دي. ځایي خلک وایي نننیو ورښتونو او سیلابونو یې د هستوګنې مینې ویجاړې کلي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د پاکو اوبو څخه د منځه تللې ده، اتاقونه مو د منځه تللي دي. د امارت اسلامي د ټولو چارواکو څخه زموږ دا غوښتنه ده، زموږ ته دا هیله ده چې زموږ څخه په دې بخش کې چې دی کومک وکړي. دغه د اوبو چې په کوم طرف باندې راځي زموږ په کور باندې اوس تاسې وکتل، تاسې شاهد حال یې و چې مکمل کور د اوبو د لاندې شوی دی، خوړ د پاسه شوی دی. نو زموږ د امارت اسلامي د چارواکو څخه هیله دا ده چې موږ سره زر ته زره په دې کې مرسته وکړي چې د کور نه اول د اوبو واوړي په اول قدم کې، او نور چې کوم موږ ته دغه مالي زیانونه راښودلي دي په دې کې زموږ سره مرسته او کومک وکړي. خو نن سهار چې کوم سیلاب راغی نو هغه مکمل 4 کوټې د منځه ویوړلې، او د مالټو باغ و یو چمن او نور د کور اویلۍ ساخه ټوله یې خرابه کړه، او دغه کوم تعمیر چې تاسو ته ښکاري دغه هم زیانمن کړی دی. د دې ولایت د ټولګټو چارو ادارې مسؤلین وایي کاري ډلې په دې بوختې دي څو په لویو لارو او عامه ځایونو کې د سیلابونو له امله رامنځته شوو ویجاړیو رغونه وکړي. د فایدامي پرسونل او موجوده وسایط شته، وسایط هغه ټول د کار په ساحو کې دي. تاسو یې مشاهدتاً وینئ. کوشش کوي چې د هیوادوالو د خپلو ولسونو په وړاندې باندې لارې بیرته ازاده کړي، او تر څو مسافرین وکولی شي چې د سړکونو په استفادې سره خپل سفرونه سرته ورسوي. سړکونه ډېر زیان یې وموندلو په دغه جریان د دغه بارانونو کې ډېر زیات تخریب شوي دي. موږ خپلې رهبرۍ ته دغه غوښتنه مو ترې ده چې امکانات راته برابر کړي تر څو موږ وکولی شو خپل هیوادوالو خپل ولس ته په وخت باندې د امکاناتو په شتون کې خدمتونه عرضه کړو. د کونړ ولایت مقام مسؤلینو په یوې بیړنۍ ناسته کې د اړونده ادارو مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې زیانمنو شوو کورنیو ته پر وخت مرستې ورسوي.